Hello everyone, welcome to Study Science Smart with Ali. نن زموږ ټاپک دی انټروډکشن ټو بایولوژي. دویم لیکچر دی. صحیح ده. پرون موږ په لومبني لیکچر کې لومبني موږ ویلو پیج نمبر 2 پورې موږ ویلو. نن به پیج نمبر 3 ته راځو. انټروډکشن ټو بایولوژي به سٹارټ کوو. انټروډکشن ټو بایولوژي مطلب دا دی د بایولوژي انټروډکشن، د بایولوژي تعریف. انټروډکشن دی ته وایي چې د یو څیز باره کې تا ته غټې غټې خبرې معلومې شي. که چېرې تا نه څوک تپوس وکړي چې بایولوژي څه ته وایي، چې ته ورته کم از کم 2 3 4 خبرې غټې غټې کولی شي، یا تا ته الریډي دا پته وي چې بایولوژي څه ته وایي، ځکه چې ته به روزانه د بایولوژي کلاسز اوس اخلې. دی نه پس نو چې تا ته دا پته وي چې بایولوژي کې به موږ څه وایو، د بایولوژي مطلب څه دی، معنی څه ده، ډیفینیشن یې څه دی، او دا څنګه راغلی دی، دا ورډ څنګه راغلی دی، بایولوژي ورډ څنګه راغلی دی. اوکې، سو سٹارټ اخلو انټروډکشن ټو بایولوژي. Biology is the science of life. Biology څه دی؟ د لایف ساینس دی. صحیح شو؟ د لایف باره کې به پکې موږ سټډي کوو د څه په ذریعه؟ د ساینس په ذریعه، یا د ساینټیفک سټډي اف لایف از کال بایولوژي. د لایف ساینټیفک سټډي ته بایولوژي وایي. اوس ساینس راغلی دی، نو ساینس څه ته وایي؟ ساینس وایي ساینس the study of natural things through observation, experiments and evidence. صحیح شو؟ the study of natural things. the natural things څونه چې قدرتی څیزونه دي، مطلب قدرتی څیزونو کې ځناور راځي، انسانان راځي، اونې بوټي پکې راځي، یا کوم څیزونه موږ وینو نه وینو، لکه څونه مایکرو ارګانیزم دی هغه موږ نه وینو. صحیح ده؟ او د مایکروسکوپ په ذریعه وینو. د دغه قدرتی څیزونو چې الله پاک پیدا کړي دي تھرو ابزرویشن، د ابزرویشن په ذریعه. ابزرویشن یو څیز ته په غور سره کتو ته وایي. تاسو ته ما پرون هم ویلو یو څیز ته تو ګورئ خو په غور سره، چې د دې کمپوزیشن څه دی، دا څنګه جوړ دی، دې کې څه دي. یو څیز ته ته ګورې، دې ته وایي ابزرویشن. یو غور سره کتو ته ابزرویشن. یو موږ یو څیز ته ګورو، روانو هر یو څیز ته بس ګورو، خو یو څیز ته موږ ودرېږو او په غور سره ورته ګورو چې دا د څه نه جوړ دی، دې ته وایي ابزرویشن. نو د قدرتی څیزونو سټډي کول د ابزرویشن په ذریعه، د ایکسپیریمنټس په ذریعه. ایکسپیریمنټ وایي تجربې ته. ډېر څونه انیملز دي په دې باندې تجربه شوې ده، په انسانانو هم تجربې شوي دي. صحیح ده؟ د څه دپاره؟ د بیمارۍ د پاینټ کولو دپاره، چې آیا دا بیماري د څه نه لګي، د هغې دپاره ډېر ایکسپیریمنټس تجربې شوي دي. اینډ ایویډنس، او د ایویډنس په ذریعه. ایویډنس وایي ګواه ته، دلیل ته وایي. د دلیل باندې خبره کول. دلیل دا دی که نه، فرض که یو کس ایکسپیریمنټ وکړو، تجربه وکړه، او د هغې نه تا ته یو خبره راووته، یو ریزلټ درته راووتو. اوس ته یو ځای کې خبره کې، نو تا باندې خلک کوېسچن کولی شي چې آیا دا ته لګیا یې، دا د څه نه وې، تا سره څه ثبوت دی؟ نو ته به ورته ثبوت وښیې چې او دا ما ویلي دي، پلانکي کتاب کې مې ویلي دي، ما سره دا دی ثبوت شته. نو دې ته وایي ایویډنس. د سټډي اف نیچرل تھنګس، د قدرتی څیزونو سټډي کول د څه په ذریعه؟ تھرو د څه په ذریعه؟ د ابزرویشن په ذریعه، غور سره کتلو سره، ایکسپیریمنټس تجربو سره، اینډ ایویډنس او په دلیل سره. د قدرتی څیزونو سټډي دې څیزونو سره کولو ته څه وایي؟ ساینس وایي. نو اوس چې ته وایې بایولوژي از دی ساینس اف لایف، نو مطلب دا شو چې د لایف باره کې به ته سټډي کوې د څه په ذریعه؟ د ابزرویشن په ذریعه، اوکې، د ایکسپیریمنټس په ذریعه او د ایویډنس په ذریعه، چې ته د لایف سټډي کوې، دې سټډي ته وایي بایولوژي. اوکې، نیکسٹ. د ورډ بایولوژي is derived from 2 Greek words. دا ورډ چې دی ټکي د بایولوژي ده، دا یې راغشته دی د څه نه؟ د 2 ګریک ورډ نه. 2 ګریک یوناني ورډز ټکي دي. بایو ده چې د هغې معنی ده لایف، اینډ لوګوس چې د هغې معنی ده سټډي. اوس 2 ګریک ورډ. ګریک څه دی؟ ګریک یو ژبه ده، پخوانۍ ژبه ده. ګریک یوناني ژبه ده، زبان دی. څنګه چې پښتو ژبه ده داسې انګلیش ژبه ده، صحیح ده، هندي ژبه ده. نو دغه حساب یوناني چې دی
دا هم یو ژبه ده، ګریک هم یو ژبه ده. څنګه پښتو 5000 سال زړه ژبه ده، داسې ګریک چې دی دا 3000 سال زړه ژبه ده په یو بوک کې ورکړي دي. صحیح ده. ګریک کم ځای کې نن سبا ویل کېږي. نو نن سبا چې دی ګریک چې دی لږ خلک یې شته چې وایي په یونایټډ نیشن کې، مطلب په امریکا کې. صحیح ده. په استرالیا کې دا ژبه ویل کېږي. اوکې. ها څونه چې موږ د الفا بیټا ګیما ډیلټا دا وایو دا ګریک واله دي. صحیح ده. ځان سره لیکي شي. ورډز بیولوژي ها 2 ورډز نه جوړ دی. صحیح ده. بیولوژي د 2 ورډز نه جوړ دی. 2 ورډز یې را یوځای کړي دي. یو یې بایو را یوځای کړي دي، یو یې لوګوز را یوځای کړي دي. دا یې نه بیولوژي جوړ شوی دی. د بایو معنی ده لایف زندگی، اینڈ لوګوز معنی ده سټډي کول. د لایف باره کې سټډي کولو ته څه وایي؟ بیولوژي وایي. خو پوره ډیفینیشن دا دی چې د ساینټیفیک سټډي اف لایف، د ساینس اف لایف دې ته بیولوژي وایي. یا the study of life through observation, experiments and evidence is called biology. نو biology څه شوه؟ څه ډیفینیشن شو؟ چې مطلب ته د لایف د زندګۍ باره کې سټډي کې د څه د ابزرویشن په ذریعه، د غور سره کتلو او ایکسپیریمنټس په ذریعه او د ایویډنس په ذریعه د لایف سټډي ته، د زندګۍ سټډي ته، د ارګانیزم د سټډي سره پرس کا هیومن موږ سټډي کوو، دا یو ارګانیزم دی. د سټډي ابزرویشن سره کول، ایکسپیریمنټ سره کول، ایویډنس سره کول، دې ته بیولوژي وایي. اوکې. ان 1736 په 1736 کې یو سویډش ساینټیسټ و. صحیح ده. ساینټیسټ ساینسدانو، سویډش سودان والا، ها پښتو کې ورته څه وایي؟ سودان والا. د سودان یو ساینټیسټ و، ساینسدانو، چې نوم یې دی کارل لینیس. پرونونس کې تاسو څنګه به وایو؟ کارل لینیس. فار د فرست ټایم یوز د ورډ بیولوژي. د بیولوژي ټکي په لومبي ځل استعمال کو، یوز یې کو. هغې نه مخکې چې بیولوژي ورډز نه پېژندو، نه چا یوز کړی و، استعمال کړی و. صحیح ده. مطلب خلکو به سټډي کوله د لایف باره کې، په مختلف ځناورو باندې به ایکسپیریمنټ تجربې کولې او ابزرویشن به کول، ایویډنس هم ورسره وو، پراتو ورسره. لکه فار ایگزامپل یو دوه کسانو به خپل منځ کې خبره کوله، نو څه به وي؟ وی راځه په ارګانیزم باندې، په لایف باندې، په ارګانیزم باندې سټډي کوو د ابزرویشن په ذریعه، د ایکسپیریمنټس په ذریعه او د ایویډنس په ذریعه. خو چا به دا نه وي چې بیولوژي وایو. نو د دې ساینټیسټ ورته په 1736 کې په لومبي ځل ووایي چې دې ته به موږ داسې ټکي نه وایو چې مطلب اوږده کیسه به شروع کوو، بس موږ به جسټ یو ټکي وایو بیولوژي، او به د هغې نه به زموږ مطلب دا وي چې موږ څه وایو؟ لیوینګ ارګانیزم سټډي کوو. د هغې نه پس څه شوه؟ بیولوژي ورډز استعمال شو. اوکې. بیولوژي هیز 3 میجر ډیویژن. د بیولوژي 3 غټ ډیویژن دي. بیولوژي 3 کلاسز کې ډیوایډ کړې ده. مطلب دا دی که نه، که موږ د دنیا کې وګورو نو موږ ته به 2-3 قسمه څیزونه ښکاري. لکه صرف خو موږ داسې نه شو ویلی که نه، یا زموږ په ذهن کې دا دی چې صرف دا سا چې څه اخلي بس دا ژوندی څیز دی، لکه ځناور شو، انسانان شو، کبان شو. صحیح دی. نه، یوازې دا نه ده. پلانټس چې دي که نه، هغه هم څه دي؟ ژوندي څیزونه دي. هغه ګروت کوي، کاربن ډای اکساید یوز کوي. صحیح ده. اکسیجن موږ له راکوي، بل انرژي جوړوي فوټوسنتسس په ذریعه. صحیح ده. سم مایکرو ارګانیزم چې دي ژوندي څیزونه دي، موږ ته خو ښکاري نه په نظر، نه خپې شته، نه لاسونه شته دی. صحیح ده. خو هغه څه دي؟ هغه هم ژوندي څیزونه دي، خوراک کوي، بیماری هم پیدا کوي او موږ له پیدې هم راکوي. نو بیولوژي 3 مین ډیویژن دی. نو ځکه یې ډیوایډ کړی د بیولوژي. صحیح شو. نمبر 1 دی بوټني. بوټني اټ از دی سټډي آف پلانټس. د پلانټس باره کې سټډي کولو ته څه وایي؟ بوټني وایي. د پلانټس باره کې، د اونو بوټو باره کې سټډي کولو ته بوټني وایي. لکه ګوره داسې دی چې کله انسان مونږ دلته پاکستان انډیا کې سیکنډ ایئر وکړو که نه، 12 وکړو، 12 هغې نه پس که چېرې یو کس بایو وایي، بیولوژي وایي، نو بیولوژي کې به بیا دی دا 3 سبجیکټ وایي، یا به بوټني وایي، یا به زوالوجي وایي، یا به مایکرو بیولوژي وایي. چې د چا څه خوښي هغه ویلی شي. صحیح شو. ټول په یو ځای نشي اخیستی. بي ایس چې کوي 4 کاله بي ایس،
د 12 نه پس هغه به 4 کاله وي، هغه به د 3 سبجیکټو کې کوي که چېرې دی بایولوژي ویل غواړي، بوټني، زوالوجي او مایکروبایولوژي. بوټني کې به دی څه وایي د پلانټس باره کې به سټډي کوي، د اونو بوټو باره کې به سټډي کوي، دې ته څه وایي بوټني. زوالوجي دی به پکې د انیمل باره کې سټډي کوي، د ځناورو باره کې به سټډي کوي، او مایکروبایولوژي د مایکرو ارګانیزم باره کې به سټډي کوي. نو بوټني کلیر شو چې د اونو بوټو باره کې سټډي کولو ته بوټني وایي. نمبر 2 دی زوالوجي. زوالوجي که تاسو ګورئ د 2 ورډز نه جوړ دی، زو او لوجي. زو وایي انیمل ته، لکه مونږ وایو که نه پیشاور زو، پیشاور زو چې دی که نه دی کې دا زو ورډ څه ته وایي انیملز ته وایي. اصل کې هو پیشاور زو چې دی مطلب چړیاګر، خو پیشاور دا زو مطلب دی وایلډ انیمل، ځنګلي ځناور راوستی وي که نه زو ته، او په هغې کې په پنجرو کې بند کړي وي چې مطلب خلکو ته وښیي چې آیا د ارګانیزم په حقیقت کې څه دی، څنګه دی. ماشومان هم ویني، زنانه او غټ ټولې ویني، ځي چکر دپاره ځي، مختلف ارګانیزمز دي په پنجرو کې بند کړي دي د ښودنې دپاره، بل د هغې په ذریعه باندې پیسې ګټي. صحیح شو، مارکیټینګ پې کوي، پیسې پې ګټي. نو زوالوجي څه شو؟ اټ از د سټډي اف انیملز، د انیملز باره کې څه کولو، د ځناورو باره کې سټډي کولو ته زوالوجي راځي. انیملز کې انسانان هم راځي، ښه مونږ چې شو مونږ هم پکې راځو. بیا راځي مایکرو بایولوجي. مایکرو او بایولوجي، بایولوجي مطلب شو د لیوینګ ارګانیزم باره کې سټډي کولو ته څه وایي بایولوجي وایي. اوس مایکرو څه ته وایي؟ مایکرو هغې ارګانیزم ته وایي چې هغه مونږ په سترګو نشو لیدی او د مایکروسکوپ په ذریعه باندې مونږ لیدی شو، هغې ته وایي مایکرو ارګانیزمز. هغه ارګانیزمز چې مونږ په خپلو سترګو نشو لیدی او د مایکروسکوپ په ذریعه لیدی شو، مطلب واړه واړه وي. مایکروسکوپ څه څیز دی؟ مایکروسکوپ یو داسې ډیوایس دی، ډیرو کسانو به لیدلی وي، چا به نه لیدلی، په انټرنیټ باندې بیا سرچ کې مایکروسکوپ ورکې وبه وینې. صحیح شو. بیا د خپل ټایپس دي انشاءالله وبه وایو. نو مایکروسکوپ یو داسې انسټرومنټ دی، یو داسې آله ده چې د هغې په ذریعه باندې مونږه مایکرو ارګانیزم سټډي کوو. هغه ارګانیزم چې مونږ ته په نظر نه ښکاري هغه مونږ د مایکروسکوپ په ذریعه لیدی شو، سټډي کوو. ولې سټډي کوو؟ ځکه چې ډیر ډیزیز داسې دي، بیماری چې دي اکاسکۍ د مایکرو ارګانیزم نه لګي، د مایکرو ارګانیزم نه لګي. بیا د مایکرو ارګانیزم چې دي دا مونږ سټډي کوو، وایو او د هغې له هغه شان بیا میډیسن جوړو. صحیح شو. نو مایکرو بایولوژي د مایکرو ارګانیزم باره کې سټډي ته څه وایي؟ مایکرو بایولوژي وایي. اټ از د سټډي اف مایکرو ارګانیزم. اوکې، لکه مایکرو ارګانیزم کې څه راځي؟ وایرسز راځي. تاسو ټولو ته به پته چې کوم دا کووډ-19 کرونا وایرس، نو دا کرونا وایرس یو وایرسو. صحیح شو. دا مایکرو ارګانیزمز دي، مونږ یې په سترګو نشو لیدی، د مایکروسکوپ په ذریعه باندې وینو. لکه چې کوم مونږ ته دا زکام لګي نو دا څه نه لګي، دا د فلو وایرس نه لګي. صحیح شو. بیکټیریا ده، بیکټیریا څونه چې دا نیمونیا شوه یا ټي بي شو، دا د بیکټیریا نه لګي. ها بیا دی اینډ مایکروسکوپیک فنجای، هغه فنجای چې د مایکروسکوپ په ذریعه موږ لیدی شو ته وایي مایکروسکوپیک فنجای. فنجای چې دی اوس په سټوډنټ وایي چې څه ته وایي، نو دا نه پلانټس دي نه انیملز دي، دا د دې ترمنځ یو بیل خپل ګروپ دی، د دې خپل کینګډم دی، خپل یو ګروپ دی، ځان له حساب کتاب دی. دا نه پلانټس دی او نه انیمل دی. مطلب دا چې دی کې څه کریکټر، څه خصوصیات د پلانټس دي او څه خصوصیات پکې د انیملز دي. لکه انیمل ولې نه دی؟ ځکه نه دی چې دی خوراک نه کوي. انیمل خوراک کوي کنه، دی خوراک نه کوي د انیمل پشان، دی خوراک څه کوي؟ ابزارب کوي. د پلانټس پشان ولې نه دی؟ پلانټس چې دی فوټوسینتھیسس کوي او دی فوټوسینتھیسس نه کوي. د پنجای اگزامپل څه دی؟ مثال یې څه؟ لکه دا مشروم څه دی؟ مشروم هریړی دا پنجای دی. یا چې دا ییسټ دی، ییسټ کومه همبیره ده دا فنجای دی. یا دا مولډز دی، مولډز ورته وایي کنه، کوم چې دا روټۍ سړه شي او د دې د پاسه چې کوم دا گرین گرین مطلب دا شین شین زنګ غونتې راشي، دغه هم پنجایي ده، دې ته وایي مولډز. ها اوکې، نن دپاره دا ډېر دی، انشاءالله سبا به بیا برانچز اف بایولوژي وایو. اوکې، تھینکس، خدا حافظ.